د نامعلومو وسلوالو د خوا شهید شوی دی او دا د پښتون وطن اولنۍ پیښه نه ده. ځکه تاسو ته ووایم چې نن خو که تاسو د دې خپل غم نه پروپاګاندا سازوي او اسې د میډیا د ګرمولو د ویورشپ دپاره تاسو خبره کوئ نو ټیک ده، ساقي جان یې ورواړوئ، په ساقي جان باندې ورواړوئ او همیشه لاس چې کوم دی دا خلک په تولیا باندې پاکوي او په دې وخت کې تاسو د ساقي جان نه تولیا جوړه کړئ، خپل لاسونه پې پاک کړئ او د دشمن نوم چې کوم دی دا تاسو په خوله باندې مه اخلئ. یوه خبره خو دا ده چې د پنجاب نه څوک نه و راغلی چې په شیخ ادریس صاحب باندې به یې ډزې کړي او هغه به یې وژلی. د دې نه مخکې د پښتون وطن ډېر لوی علما کرامو، ډېر لویو خلکو سرونه ایښودي دي. دې کې که سیاسي ملایانو او دې کې که سرکاري ملا و او دې کې که عوامي ملا و، خو چې نامه پې د پښتون پرته وه نو هغه دې خلکو وژلی دی. خو نن تا ته پته ده چې ساقي جان بېوسه دی او هغه ته خور هم وکنځه، مور هم ورته وکنځه، ښځه هم ورته وکنځه، ولې چې د هغه په لاس کې څه شته نه چې ستا نه تپوس وکړي. او قاتل تا ته معلوم دی ته خپل قاتل نامه اخیستی نه شي، په تا کې دا جرأت نشته چې ته قاتل نامه واخلې او په ډاګه ورته ووایې چې زه په دومره پوج کې او په دومره پولیس سیکیورټۍ کې او په دومره آباد ښار کې په رڼا ورځ باندې زما مولا، زما ځوان، زما د ولس هر وګړی چې کوم دی دا لا تر اوسه پورې محفوظه نه دی او دشمنه مخامخ ګرځي. مونږ لا د پروپاګانډو چلم راځي، مونږ لا په غم پورې خندام راځي، مونږ له هر څه راځي، خو دا زمونږ د شان سه او زمونږ د پښتو سه خوند نه کوي چې یو طرف ته جنازه پرته او بل طرف ته د ډیرو مفتي صاحب سه زمونږ څه ذاتي اختلافات. که په دې منبر باندې د پښتون وطن که په دې منبر باندې د جرنیل صفت کېدی شي نو په کار ده چې په دې منبر باندې د پښتون وطن د امن خبره وشي. مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علی هغه پسې کمرې ته څوک ورننواته، هغه چا په چړو واهه. په مفتی منیر شاکر پسې په رڼا ورځ باندې بم چا راوړ کور کې ورته کېښو. مولانا سردار حقانی توجه په نامه باندې مشهور ملاو د هغه ګاډي باندې حمله چا وکړه چې بیا ول د اکسیډنټ نامه ورکړه او تاسو ټول پې خاموشه شوئ. د مولانا خانزیب په رڼا ورځ باندې په بازار کې چا پې حمله وکړه او هغه چا شهید کړه، تا ته د خپل قاتل پته نه لګي. هغه مولوي صاحب چې د جمعیت العلماء اسلام او مشر ورکېده نامه زمانه په دې وخت کې لږه هېرېږي، هغه چا مړ که؟ د ګیلمن په رڼا ورځ باندې په اسلام آباد کې چا مړ که؟ ریحان زیب چا شهید که په مازدیګر په رڼا مازدیګر وویشته؟ زه درته نن ایمانی دا خبره کوم، زه درته نن ایمانی دا خبره کوم. مولانا سمیع الحق چا وواجه په رڼا ورځ باندې دغه جومات ته بم چا راوړ حقانیې ته؟ مولانا سمیع الحق صاحب زوی چې شهید شه د جمعې په ورځ باندې هغه ته بم چا کېښوده؟ دا د چا پلانو؟ د دې قاتل څوک و؟ نن چې مولانا فضل الرحمن صاحب وغواړي هغه ډېر څه کولی شي، نه یې کوي نه غواړي، نه هغه نه غواړي. زما
د سوچ او زما د نظریې مطابق 13 ورځ په شیخ ادریس صاحب پسې سرکاري تقریر راوړی و او هغه چې کله په منبر باندې خبره وکړه هغه د ډېر لوی تنقید ښکار شو او شاید چې دویم تقریر راغلی و مولانا صاحب ته انکار کړی او دغه انکار په وجه باندې دی وجلی شوی دی. پښتونخوا پولیس دی د دې خبرې صفا تحقیق وکړي. تاسو ګورئ چې دلته قاتل ګیریږي که نه ګیریږي. دلته د چرسو د چیټي کس ګیریدی شي او دلته زما د وطن د یو لوی شهید قاتل چې کوم دی دا نږدې شي ګیریدی. خو هغو ته زمونږ د ایمانونو پته لګېدلې ده. هغو ته پته ده چې دا څومره د ایمان خلک دي او دا څومره تکړه خلک دي که نه. دا یو شهید نه دی. دا یو شهید نه دی چې زمونږ پښتني خاورې ورکه نن مونږ له ډېر د شرم مقام دی. نن ډېر یو شرمنده مقام دی زمونږ دپاره چې نن مونږ بیا په سوشل میډیا کې په یو بل پورې نښتي او د یو بل خور مور کنځو. که ما ته تاسو هر څنګه نامه راکوئ زه په حیثیت یو پښتون خپل اواز نه خاموشه کوم. ما نه مخکې اواز خاموشه کړی دی. دا مرګ دی. یو ځل انسان ژوندی کېږي او دویم ځل باندې مري او موږ یو ځل ژوندي شوي یو مرو باسې مرو. چې په بېننګۍ او په دلتوب کې مړې خو بس په یو ځل ایسته مړه شه که نه. بله دا خبره چې مرګ په نیټه باندې دی. تاسو د ډز نه مخکې مه مرئ. ډېرې خبرې مې په زړه دي او یقین وکړه چې دا زړه مې داسې ډک پک پروت دی. زما په دې لایو کې به ډېر محترم خلک هم ناست دي ځکه چې 15,000 کسان ناست دي. په دې کې به ډېر مشران دي، په دې کې به ډېر تعلیم یافته خلک دي. شاید په دې کې دغه ادارو خلک ناست دي او دغه خبرو ته یې غوږ ایښودی چې د ده څه بیانیه ده. دی د څه باره کې خبرې کول غواړي. خو هلته هغو لاندې کمنټسونو ته ګوري نو هغه لا خوشحالېږي. وایي چې بهی زه شکر دی پښتانه په خپلو کې په شر دي. ضرورت څه دی. نو تاسو تکړه شئ ما ته کنځلې کوئ. ما لا چې د مرګ د اخرنۍ سلګۍ پورې الله تعالی څومره د حق وینا وس راکړی او تر څو پورې مې دا سر سلامت او محفوظ و نو انشاءالله زه به د خپل حق خبره باندې ولاړ یم او زه به د خپلې خبرې دغه شانته کې جاري ساتم. زه به د خپلې خبرې حق خبرې چې کوم دی دا جاري ساتم. حق ملته ډېره بخښنه. مسله داسې ده چې بهي دا خلک دا سوچ کوي چې یاره ساقي جان یا ویرېد یا څه نو نن یو لوی غم دی او پخوا نه چې په یو کور کې غم وشو نو د بل کور والا به ورته د پښتون د ثقافت نشانه وه چې په یو کور کې به غم وشو نو چې د چا واده ته به 15-20 ورځې نږدې وي نو هغه واده به یې کینسلاوه وایي دلته په ګاونډ کې غم شوی دی واده بیا هم کېدی شي خو نن به دې اوسه به دا غم وپالو. نو نن په ټول پښتون وطن باندې نن چې کوم دی په جمعیت علماء اسلام باندې ډېر لوی غم دی. مونږ اوس په دې غم کې پوره شریک وو. دا غم یوازې د دیو غم نه دی دا زمونږ هم غم دی. زمونږ د مفتي صاحب سره هېڅ اختلافات نه وو او هېڅ هم پې مرګ نه و پیرزو او دی خو لا د پښتون وطن یو علیمو او یقین وکړه چې د پښتون وطن دننه لا خپل احساس چیړي. ما لا خپل احساس چیړي زه ځکه خاموشه نشم پاتې کېدی. ما کې دومره ټیلنټ شته دی چې د لویو د تکبره مې د توبې
چې اوس په دې خبره راته 5000 ناستي چې زه کله هغه په حاشیه او هغه ضلالت ته ګوتې واچم ما ته به دلته 10000 کسان ناسي او ما خپل احساس چیړي زویم چې په وخت د ضرورت باندې زه پښتون وطن خبره وکم زه پښتنو پالو کړی یم زه پښتون په نوم باندې په یو پردي هیواد کې روزګار کوم زه ځکه دا احساس ما چیړي زه ځکه دا خبرې کوم کنه ولې مال د طاهر خان د نشان چل ناراضي یا مال د ارشد خان د نشان چل ناراضي یا زه چرته بل سپاټ نشم رانیو دی هغه پښتو متل دی وای زه ستا د غم جړا کوم او ته زما د چینګې خولې پیښې کې نن ما دا میډیا وکړه زه میډیا ګورم ما خلکو ویډیوګانې مو کتې ما ډېر لوی پګړې وکړې چې خلکو زما خور مور کنځلې د وغو ته وی اپرین او شاباش مړه دا ستاسو آزاد ذهن دی دا خو لا صرف یو سړی وجلی زه یم چې په موږ باندې الله تعالی د کاڼو باران وکړي موږ دومره بې رحمه خلک یو پښتون الله تعالی ولې نه کامیابوي دا صرف په دې باندې نه کامیابوي چې دا ضروري دی رسه چې لکه روپۍ راشي دی بیا د بل مرګ لټوي دی بیا د خپل رور مرګ لټوي دی بیا خپل رور له چیلنج ورکوي دا بیا خپل رور وجني پښتون ځکه الله تعالی دغه شانته کې په ضلالت کې ساتلی دی او چې تر څو پورې دا خپل زړونه نه صفا کړي که نه دغه شان د چرګانو به نن خو تاسو په مولانا صاحب په دې مرګ باندې زه پې د خپل وس مطابق وغږېدم ما د خپل وس مطابق په ادارم نیوکه وکړه ما د خپل وس مطابق په ولس هم نیوکه وکړه ما په خپل وس مطابق په هغه زورورو او په هغه مټورو ما نیوکه وکړه او ما د هغو نامه واخیسته چې مولانا صاحب تا شهید کړی دی او تاسو په خاموشه پاتې شوئ تاسو به مرئ او زه به مرم نو زه ښه شوم که تاسو ښه شو ته د یارې مړ شو ما خو کم از کم په خپل زړه خو مې زه پرې نه ښوده که نه ما خو ظالم ته ظالم ووایه ما زورور ته زورور ووایه ما کافر ته کافر ووایه او مسلمان ته مې مسلمان ووایه او خپله خبره مې وکړه ستا نه خو هغه خبره م پاتې شو ارماني به د دنیا نه لاړ شي زما د لایو ته 15000 کسان ناست دي زه ټولو ته وایم چې زما نه دا ویډیو سکرین ریکارډ کوي دا په فیسبوک باندې وچلوئ دا په ټیک ټاک باندې وچلوئ او په راتلونکي جمعه د پښتونخوا د هر ممبر نه دغه یو اواز غواړو په راتلونکي جمعه به د مړ فرعون نه بیخي واوړئ په راتلونکي جمعه به په منبر باندې د پښتون وطن د امن خبره کیږي زمونږ په وطن کې تاسو ته یو څو تصویران لګوم زمونږ په وطن کې چې کله په بهر ملک کې قرآن شهید شي په بهر ملک کې قرآنونه شهید شي نو موږ له پاکستان کې احتجاج په سویډن کې قرآن مجید چې کم دی بې حرمتي وشوه په پلاني ملک کې د قرآن مجید بې حرمتي وشوه په پلانکي ملک کې د قرآن مجید بې حرمتي وشوه دا د پښتونخوا د وزیرستان د جماعتونو دا حال دی زمونږ په وطن کې جماعت محفوظ نه دی زمونږ په وطن کې قرآن محفوظ نه دی زمونږ په وطن کې علما محفوظ نه دي زمونږ په وطن کې زمونږ خویندې میندې محفوظ نه دي زمونږ چاردیوالیانې وولې دي زمونږ میندې سرتورې شوې زمونږ خویندې سرتورې شوې زمونږ خویندې کونډې شوې دغه شانته کې په کلونو باندې د خپلو خاوندانو انتظار کوي او د خاوندانو الا پته نه لګي چې مړ دي او که ژوندي دي او تر هغه انتظار دا کوانتون کوي چې د دې عمرونه پکې وخوړی شي خو دی د دویم خاوند نامه نه اخلي وایي اوس نه چې هغه سبا هغه دویم کور ته راشي په دې ارمان باندې را پښتنې پیغلې د تور ګور له لاړې سیاستدان او مولوي صاحب ته نن هم خاموش شي د دې نه پس به ته غږېږي د دې نه پس به ته راوچتېږي د دې نه پس به ستا ته خو ماته سهار او ماښام دا خبره کې ته خو سهار او ماښام ماته دا خبره کې چې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی
او د یو علم قتل دا د ټول عالم قتل دی. او نن تا دغه علم صرف کپن د چاپیر کا او خاور ته د کوز کا، صرف د دې یاره د کوز کا خبره نشي کولای چې سبا زم وجلې کېږم. دغه علم په دې شهادت باندې داسې یو چرګ نه و، او کله په یو پښتون ورتین کوي او کله په بل پښتون ورتین کوي. دا د مولانا صاحب په شهادت پورې خندا ده، دا د هغه دومره علم پورې خندا ده. څو کال هغه ماشوم او دی عمر ته رسېدلی او هغه اوس هم د الله تعالی قرآن بیانوه په منبر ناست. دومره لوی تضاد دی. دغه شان زما د انډیا سم تضاد دی. دا انډیا خو یوه ورځ چېرته رانله په لاهور کې نه علم شهید که، نه یې په لاهور کې هیرامنډۍ ویشته، نه یې په لاهور کې یو ډمه شهیده کړه، ډمه مړه کړه، نه یې چېرته. زمونږ دا جنګ وش، کرنل شیرخان به دا چل کو، عزیز بټي به دا چل کو، بل به دا چل کا. د دې خلکو ته غلط ویم که په دې را روانه نه دی، که په دې را روانه جمعه باندې دا منبر خاموش شو نو ملایانو صفا صفا واورئ. الله تعالی نه بخي. الله تعالی ستاسو یوه سجده نه قبلوي. د مولانا ادریس صاحب چې څومره ورکر دي، د هغه څومره طالب العلم دي، د هغه څومره شاګردان دي، که تاسو د دې شهید په اینه باندې خاموشه کړئ، الله تعالی ستاسو یوه سجده نه قبلوي. دقه قرآن مجید سهار او ماښام تاسو ته مخې ته پروتي او دقه ولولئ او دقه په جار باندې له دغې نه وینا وکړئ او الله تعالی په دغه کې صفا صفا واضح لیکلي دي چې د دنیا ټول هر څه چې کوم دی دا د قرآن نه جوړ دي. ته هره ورځ ستا په خوله کې، ستا د خولې نه هره ورځ په توجه یو طرف ته که، خو په بېغورۍ هم دا چغه وځي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا کلمه خو د اسلام د ازادۍ درس ورکوي. ولې ته د دې کلمې نه مطمئن نه یې که ته د مرګ یېرې چې ته خاموش یې؟ زما خو حق خبره ما وکړه، نن مې وکړه، سبا یم کوم، لس پا کاله پس کې ژوندی وم بیا یم کوم. او په تاسو دې الله تعالی خپل رحم وکړي. او باقي وآخر الدعوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على خاتم النبیین. نو ملته دغه خبرې وې چې ما تاسو څه وکړي، باقي ستاسو خپل سوچ دی، ستاسو خپل فکر دی چې څه کوئ او څه راته وایي راته. تاسو پروت رهبر تاسو دغه شان ناست دی. ښه اوس به خبره لږه ګپ شپ راوړو، انشاءالله په دې به باقي ګپ شپ ولګو، ځکه چې هر وخت کې دا خولې م د اینو ډکي او دا د غم خبرې کوو، نو دا د غم خبرې اخوا دې خوا نه کي چې غنګور مې چېرته ده. تو د درونه راکلی وي. خیر اوسې. ښاغلی مبارز صاحب، ستاسو سره یو تورسري م په ګیسټ کې ناسته ده. ما نن غوښتله چې زه ستاسو سره څه پیغام شریک کړمه د چا د خولې. د ټولو نه اول خو ډېر زیات خفه یو په کومه پېښه شو ده، کم تعزیت چې ویلی دې ته بربریت وایي. دا د ریاست د ټولو نه لویه ناکامي ده او دا په اول ځل نه ده. موږ پښتانه شکر د دې خبرې سره ډېر وخت نه بلد یو. دا یو زمونږ په کاته کې یو عامه خبره راسي. د هغې وجه دا ده چې په یو پسې بل او په بل پسې بل دی. خو مبارز صاحب ډېر په درنښت او ډېر په پښتونولۍ مینه باندې نن زه تاسو له 2 ځله درملم. ما غوښتله چې ستاسو یو 2-3 خبرې شریکې کړم. میډیا ګورو، ټول قام یې ګوري، ولس یې ګوري. دغه یو خبره کېږي چې یاره دا کوم واقع شو ده، دا زمونږ ساقي جان ډي جی ایس پی آر دوی کړله. نو د ټولو نه اولنۍ خبره خو دا ده چې ستاسو یو پیغام ما وکړو چې زه ځان نه مچ نشم پاسولی. نو یو داسې
عالم ته رسېده دا خو زما د وس خبره نه ده. نو دا یو سپېڅلی حقیقت دی. دویمه خبره دا ده پښتو کې یو شعر دی وایي زم د قافلې سره خو شرط به زما دا وي زه به سالار هرې خطا ته ګوته نیسم. د قافلې سره به زغل کوو د پښتون وطن د پښتنو سره به روان یو په دې پښتنو ما ورته آباد یو. موږ ته دوی اهمیت راکړی دوی راته ریسپیکټ راکړی خو که په یو ځای کې مسټیک وي نو ګوته به ورته نیسو. داسې نه ساقي جان صاحب بالکل. نو دغه یو خبره ده چې دغه هیواد دا ټول پښتانه دا ټول قام په دې خبره باندې دیو مازغه سر او سترګې غوږونه هر څه خلاص دي چې دغه کم وطن کې دا کم کلچر پروموټ کیږي د خبرې سړی د سر سړی دوی نفري دي. نو آیا ساقي جان صاحب دا اوسنی بهتان په پتا ولګي د دې نه مخکې که ته لږ شاته سوچ وکړې نو یو په پښتنو کې یو سړی نه دی پرېښی دی سر سړی دا ټول نه څنګه پتا ولګو. زما سره نت کار نه کوي ساقي جان صاحب سره نت کار نه کوي زما په خبر سره نت شاید زما کار نه کوي خو زبر خپل یو څو خبرې شریک کوم. زبا تا ته په دې باندې څو خبرې وکم. اصل کې خلکو په باندې زړه خلکو عقل باندې کوم په باندې ځنن لا چې دی پورې وکړه. زه ټول پښتون وطن تقریبا ته کوشش وکړه مبارک صاحب ته کوشش وکړه دا ګیسټ نه دا تورسري لګه ښکته که ممکن چې ستا نټ کار شروع کړي او دوک اظهار وکړو بیا دغه یو خبره وکړه چې زمونږ د پښتانه نړۍ چې کومه ده نو دوی ځینې خبرو له غلط رنګونه ورکوي لکه ساقي جان صاحب هغه تاسو ډېر زیات خوښوئ او دغه یو ډاډګیرنه درکړه چې هېڅ خبره به داسې نه وي او خدای دې ستاسو جان مال هېڅ څه نه رسوي خو که داسې خبره راله نو ستاسو د بچو د تعلیم نه واخله تر د هر څه پورې زه ذمهوار یم او که تاسو غواړئ چې یاره خپل ژوند محفوظ کړئ نو زه په دې باره کې هم ستاسو سره مطلب لاس درکولی شم او تاسو یورپ کنټري ته راوستی شم دا د هغه یو پیغام و د ښاغلي ایوبي جان چې ستاسو په نامه باندې ماته فریښه وسې چې ګنټه یو نیمه مخکې راڅخه خبرې وکړې نو دغه یوه خبره یې وکړه. دویمه خبره داسې ده ساقي جان صاحب دا د هغه پښتنو الله تعالی د هغه جی الله تعالی د دویمه خبره داسې ده چې هغه قانون الله تعالی عزت چې موږ عزت چا عزت کړی د عزت د وقار سوچ کوي الله عزتمن کی بالکل احتیاط بخپل کوو او خپل زه یو ځل د مرګ د خولې نه راوتی یم او زما ایمان د هغې څه نورم مضبوط شوی دی. الله تعالی زما نه کار اخلي د خپلې برخې او وایي که ما چېرته په لاسو کې ستار اخیستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اخیستی دی نو الله تعالی به زموږ نه الله تعالی به زموږ نه د خپلې برخې کار اخلي او بیا د هغې نه پس مرګ او ژوند دا د الله تعالی په لاس کې دی. الله تعالی به چې کومه ورځ راته خدای مقرر کړی او ګور شپه نه په کور کېږي او د کور شپه نه په ګور کېږي. دغه خبرې سره زه اتفاق کوم د ټولو نه اول خو دا خبره لږ ښکاره کول دي چې ساقي جان صاحب کله د مولانا صاحب په باره کې یو ویډیو کړو نو هغې بحیثیت د دې ورځې دپاره کړو او د دې ورځې ستاینه پکې کړو لکه نن چې هغه کومه د خپله د کمې ورځې ښکار شو د بدامنۍ شکار شو وایي نامعلوم افراد د وجې نو ساقي جان صاحب دغه یو غږ کړی چې مولانا صاحب د منبر کې دا خبره مه کوه چې دا خبره وکړه چې یاره په پښتنه نړۍ کې امن پکار دی. دغه مولوي صاحب چې دغه منبر نه د امن چغې کړی وي چې دلته امن دی هغه پخپله محفوظ نه شو محفوظ نشو نو دغه یو غږ د ساقي جان صاحب نو دا یو زما ټول قام په ولس په باره کې دغه یو پیغام دی چې پلیز ځینې خبرې له غلط رنګ مور کوئ یارانو. ساقي جان صاحب هېڅکله د هغه د علما کرام چې دي دا د پیغمبرانو وارثان دي د دیو په حق کې غلطه خبره هغه نه ده کړ نه توهین کړی نه داسې یو خبره کړله خو یو دغه غږ یې کړی چې ستا دشمن د دې خبرې نه
دشمن د دې خبرې نه ډېر لوی دشمن د دې خبرې پیدا واغسته 13 ورځې را معلومه کړه خپل خبره یې په وکړه بیا په دویم ځل په زما شاید زما د اندازه یا غلطه او یا صحیح خو لکه کله کله د څه خبره الهام چنګور می چرته رنګور हेलो अस्सलाम السلام علیکم वबरकातुह څنګه ګورخین ګور سیریس خبره پرې موږ اوس غب مونږ ته شدید تکلیف شدید مال څه وټ نه درا کړی ښا را څه وټ کړی او نن څه کوم نه دستر به غیرت خلک جاړي نه ویری شما خو خندل سوري ما د ساکي خبرې پوری خندل خنده چې غم می کم شي دی به وځ دا ولې خاندي استغفر الله عرفان جی صاحب دے عرفان جی صاحب السلام علیکم الکه د سکار دی چې په دې وخت کې ابسولوټلی ناټ پوه شوې جلس ملس مکوئ جلس خشه نه دی جلس بالکل خشه نه دی داسې حسکه غړی ژوند وکئ دنیا پروا مه کوئ دنیا كل موت من دنیا كل موت سونه ژوند بکوي او دا پیسې د نه پاتې خو نه ما ازل ته ولای او کنه چیرې باندې کوي خرچي ساکي خو تاسو سره خبرې وکړو خو شلیټ را مول با دعا کو مولانا ادریس صاحب ته ان لله و انا الیه راجعون الله دې وبخي ټول درې پیرا قل هو الله احد وای شابهلا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لسي باريشوي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اوس ټول په شریکه باندې موبایل کې نه او لا سوچت کوي یا الہ العالمین الله ته درجات بلند کې پروردگارا ته د مولانا شیخ ادریس صاحب دا شهادت د پښتون وطن اخیرنه شهادت کې او بیا د دینه پس پښتانه په یینو کې موسره کو پروردگارا ملت ټول چې کم د ځړن دوا وکي ټول د ځړنه چې کم د ټول د ځړنه درې پیرا قل هو الله احد وای او مولوی صاحب ته وروبخي موږ اوسه نظریاتي اختلافات او سیاسي اختلافات زموږ وسه ذاتی اختلافات نو الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله تعالی دې هغه شاګردانو لا دغه درنې کورینې لا دغه ملګرو لا دغه ورونو لا دغه یارانو دوستانو لا پروردګارا د زړه صبر ورکې او یا الہ العالمین هغه خلقو کې الله په هغه خلقو کې غیرت را پیدا کې کوم خلقو چې د علماء په نوم باندې د پښتون وطن د سیاستدانانو د مشرانو په نوم باندې پښتون وطن ته ورته کړی دی پروردګار د هغه خلکو زور کې نه او یا الله د مولانا ادریس صاحب چې دا څومره شاګردان دي پروردګار دیو کې غیرت پیدا کی دیو کې جرأت پیدا کی دیو کې بہادری پیدا کی
پروردګار دیو کې نرتوب پیدا کی چې مولانا صاحب د شهادت تپوس وکړی شي، د مولانا صاحب مرګ تپوس وکړی چې څنګه به پښتون وطن کې بنا سړی شهید کېږي، هغه ته نه لګي. ملت ټول په شریکه باندې دواګانې کوي او مولانا صاحب علیمو د هغه دنیایي خبرې او هغه خبرې یو طرف ته کا، خو ډیر کلونه د قرآن خدمت کړو، د الله تعالی د حق لارې خدمت کړو او د خدای قرآن بیان کړو، طالبانو ته بیان کړو. نو د هغه ته دوا کوي او پروردګاره چې څونه ملت دی ټولو کې عقل او شعور پیدا کې پروردګاره چې خپل دشمن به پیژني. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. آمين يا رب العالمين. ملت دوته رهبر یم، دوا کولای شم، خبره کولای شم، هر څه کولای شم، کمې ټیلنټ را پکې ټیلنټ جی بالکل ټیلنټ را پکې وایي. ځل اوس په خپلو خبرو سره راشم. ملت یخ شئ راپاسې ملت یخ شئ. اوړه دا د شته د ازینه چې کوم دي کوم چې صحافت محبت کوي راځنه صحافیان ساس کړي دته وګوره د راټینګ بم کوم وګوره غازره بدن خلاص کم. اصل کې زما دا سوچ چې زموږ چرته پښتون په سیبرته ویډیوګانې شروع کوم، پښتون سیبرته په شر شمنو لکه زمونږ نه به اصلي خبره پاتې شي او دښمن غواړي دا چې اصلي خبره زمونږ نه پاتې شي. او مسله د سره چې مونږ ځان سره په مشر کوي او ور سړی چې کوم دی کلم اعلان وچلوي په دې وخت کې تاسو بیخي د خبرو نه تیر شئ. په دې وخت کې چې قام ته د څه ضرورت دی قام دقه کارو کې باقي د قام په نورو مسلو کې ګوتې نه وایي. بېشکه او ستاسو په دې یو ګل او ستاسو په دې کپټون مونږ چلته دغه ته نه ځو، ښه یورپ او امریکې ته نه ځو. د دې په ډبل ټیپ باندې وی کور جوړیږي، د دې په ګفټینګونو باندې وسه نه کیږي.